په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ رئیس د لغمان والي سره د هغه د کار په دفتر کې ولیدل. نن د سې شنبې په ورځ له غرمې وړاندې په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یعنی اوچا ادارې مشر بیسانو کیولیو په داسې حال کې د لغمان والي ښاغلي محدثب ننګ سره ولیدل چې د IOM ادارې استازو د لغمان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو او د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارو مسؤلینو هم برخه لرله. د اوچا ادارې استازي د لغمان والي او نورو چارواکو ته ډاډ ورکړ چې له دوی سره به په هره برخه کې بشپړه همکاري کوي. د لغمان والي ښاغلي محدثب ننګ د مرستندویه مؤسسو له همکارۍ د مننې ترڅنګ وویل موږ د اوچا ادارې له استازو سره ښې کاري اړیکې لرو. ښاغلي ننګ وویل لغمان ولایت کې د بیړنیو پیښو پر مهال د مؤسساتو مرستې خورا کمې دي او د دې مؤسسې له استازو وغوښتل چې خپل مرستې زیاتې کړي. په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ یعنی اوچا ادارې مشر بیسانی کیولیو د لغمان والي څخه غوښتنه وکړه چې د بیړنیو حالاتو د PDM کمیټو غونډو کې د ګډون ورکړي څو ورته امادګي ونیسي او متضررینو ته په ښه ډول رسیدګي وشي. همدارنګه د لغمان د کډوالو رئیس شاکر الله شاکر وايي مهترلام اړوند بابا صاحب ښارګوټي کې کډوالو ته سلګونه د هستوګنې نمرې ویشل شوي دي. د لغمان والي ښاغلي محدثب ننګ وویل ټولو کډوالو ته د ستراتیژیک پلان سره سم د هستوګنې نمرې ویشل کیږي. نوموړي زیاته کړه د ښارګوټي کې د ژوند ټول اړین عصري خدمات په پام کې نیول شوي او ټولو ته به په وخت رسیدګي وشي. د IOM راستندویه مؤسسې استازي سرفراز سرګن د لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې د کډوالو په برخه کې به ورسره مرستې وکړي. هغه زیاته کړه چې د کډوالو کورنیو د مشخصولو لپاره به له کډوالو ریاست سره د بایومټریک سیستم مرسته هم وکړي.